په غزني کې د 23م ځل لپاره د خلکو لخوا ډله ییز واده ترسره شو. د دغه واده تنظیمونکي وایي چې د دې واده موخه د ناسمو دودونو له منځه وړل او د ودونو د درنو لګښتونو کمول دي. دوی زیاتوي چې په دې واده کې 1100 جوړو ګډون کړی وو. هدف ما همیه که جوانای ما در بیرون نروه، جوانای ما در می خاک کلان شود، در می خاک خدمت کنه، مثل شماهای خدمتگزار صادق از می خاک باشه، خصوصا شهر صنایع غزنوی که ما افتخار از کشور و از شهر داریم. به همون خاطر ما امروز هم عروسی رو برگزار کردیم. بعد از این اگر احیانا دوستا علاقه داشته باشه ما در خدمت شیم. رواج‌ها و عنعنات غلطی که متاسفانه در جامعه است که بسیار گله زیاد و ولور زیاد یا شربه ها میگیره، از نظر شرعی گرفتن ولور و شربه ها و یا به هر بهانه‌ای که پدر عروس از داماد پول میگیره شرعاً حرام است، دختر فروشی هست، این وجه شرعی نداره. ګډونوال او نوې جوړې د دې برنامې له ترسره کېدو خوښ دي او وایي چې دا یو لوی نعمت دی چې کولی شو پرته له پور او درنو لګښتونو خپل ګډ ژوند پیل کړو. دوی هیله لري چې دا ډول مراسم په راتلونکي کې هم ترسره شي څو نور ځوانان هم د واده فرصت ومومي. بسیار خوشحال هستیم از این چنین محافلی که برای جوانان آماده می شود و از تمام جوانان تقاضامندیم که به این مراسم شرکت کنند که نه تنها از خرج و مصارف اضافی جلوگیری می شود بلکه یک مراسم دینی و مذهبی می باشد. د غزني د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم وایي هر هغه اقدام چې د ناسمو دودونو له منځه وړل او د ځوانانو د ودونو د اسانتیا لامل شي حکومت او دغه ریاست یې ملاتړ کوي. غزني اطلاعات فرهنګ ریاست به انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو د بېځایه مصارف او اسراف او ځینې داسې رواجونو چې هغه له شریعت سره او د موږ تاسې د ټولنې له هغه اصولو سره په ټکر کې وي، انشاءالله د هغې مخنیوی به کوي او د هغو رواجونو چې هغه ښه وي او د موږ تاسې له پخواني دود او دستور سره ښه موافقت ولري د هغې په لا پراخوالي او عامه پوهاوي کې به انشاءالله همکاري کوي. د یادونې وړ ده چې دا د غزني د ډله ییزو ودونو 23م پړاو دی چې د خلکو په همکارۍ ترسره کیږي. تنظیمونکي هیله لري چې دا لړۍ دوام ومومي او د واده د سادګۍ فرهنګ لا پیاوړی شي.